د اسلامي امارت رئیس الوزرا الحاج ملا محمد حسن اخوند د نیکمرغه لوی اختر د لمانځه په مراسمو کې ګډون وکړ. رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د اختر لمانځه له ادا کولو د مخه د وینا پر مهال حاضرینو علماو، مشرانو، د کابینې وزیرانو، د اسلامي امارت مسؤلینو او د افغانستان او نړۍ مسلمانانو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وویله. نوموړي له مسؤلینو او مجاهدینو څخه وغوښتل چې په ادب او درناوي له خلکو سره چلند وکړي، شتمن دي له یتیمانو، کونډو او بې وضاحته کورنیو سره مرسته وکړي او ټول خلک دې په دې مبارکو ورځو کې د الله تعالی د رضا حاصلولو کوښښ وکړي او د فلسطین ځورېدلي خلک دې په خپلو دعاګانو کې نه هیروي. ښاغلي ملا محمد حسن اخوند له بهرمېشتو هیوادوالو او پخوانیو سیاسیونو وغوښتل چې له عمومي اپې څخه په استفادې دې له خپلو وروڼو سره یوځای شي او د الله تعالی رضا دې ترلاسه او آرام ژوند دې غوره کړي. د ریاست الوزرا د اداري معاونیت مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د اختر د لمانځه د ادا کولو او د اختر د ورځې په ځانګړو مراسمو کې د ریاست الوزرا د لوړپوړو مسؤلینو ترڅنګ د کابینې غړو او د بهرنیو هیوادونو یو شمېر ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و. الله اکبر، الله أكبر. الله أكبر. محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أختر بالرسول المبارك.